سلامونه او نیکی هیلې د لینک ای کامرس یوټیوب چینل سبسکرایبران ته او همدارنګه ګران سټوډنټس ته الله دې وکړي جوړ او تیار وسئ. نن ورځ چې کوم موضوع موږ تاسو کور کوو اکثریت د امازون سیلران په دې هکله پوه نه دي او د دې ناپوهي له وجې نه ډېر لاس او مشکلات سره مواجه کیږي چې دا موضوع چې کوم ده په نامه دی کم ډینجرس یا ازمیټ یعنی چې کم خطرناک پروډکټس دي دا موږ تاسو څنګه کوی شو چې د دې فروشات وکړو از امازون FBA. یعنی که زه تاسو ته ووایم چې کم پروډکټس چې خطرناک دي ریسکی دي خطر لري دا موږ تاسو از امازون FBA سره کم کولی شو چې په امازون کې سیلز کو. ها د دې چې کوم ټاپک دی په دوو برخو ویشل شوی دی. لومړنۍ برخه کې چې په دې ویډیو کې دا موږ تاسو دا به کور کوو چې څنګه کوی شو د ډینجرس چې کوم پروډکټس دي د هغه چیک ترسره کو او دویم څه رقم وي چې موږ تاسو څنګه کوی شو خپل ځان انرول کو په یو برنامې کې په نامه د ډینجرس ګوډز پروګرام چې د امازون د خوا ورکل شوی دی FBA سیلرار ته په هغه کې ځان انرول کو او وکوی شو چې ډینجرس پروډکټس موږ تاسو څه کو سیلز کو. دویم برخه چې کوم ده هغه به دا وي چې د ازمیټ ریویو ریلیټډ موږ تاسو به څه کو بحث کوو. ښه لومړی خو راشو په دې ځان پوه کو چې واقعا دغه ډینجرس ګوډز یا پروډکټس څه ته وایي. ډینجرس پروډکټس هغه محصولاتو ته وایي چې د انسان صحت ته خطرناک دی د ټولو انسانانو. نو د دې شي چې دی کم خطرناک دی امازون وایي تاسو باید د دې څه وکئ دې ته توجه زیاته ووسیږي په دې خاطر چې تر څو وکوی شي سیفټي یا پروټیکشن ورکړي خپل کارګرانو ته چې په کوم امازون ګودام کې کار کوي او همدارنګه هغه کارګرانو ته چې د دوی جنسونه انتقالي تر مشتری تر کوره یا دا چې ستاسو نه جنس ریسیو کوي او همدارنګه چې کسټمرز چې کله دا پروډکټ سره ډیل کوي د هغوی سیفټي انشور کړي. اوس د دې چې کوم ډینجرس ګوډز دي د دې یو تعداد د دې خرڅول هم فواید لري او هم نواقص. فایده د دې چې شي ده که کله تاسو دا پروډکټس ډینجرس سیلز کوي په دې پروډکټس کې معمولا کمپټیشنز ډیر کم وي ځکه اکثریت اوایډ کوي د پریکاشنز له وجې نه. دویم چې شی دی چې کم یو کې کمپټیشنز کم وي په دې کې هرو مرو پروفیټ مارجن بې حد زیات دی. نو دا یو اپورچونیټي ده د هغو سیلران لپاره چې دا اپورچونیټي څه کې ګراب کړي. دریم چې کوم دې کې نواقص دي یا مشکلات دي یوازینی یو مشکل چې شي د تاسو ته لږ پریکاشنز پکار ده یعنی دا چې کوم د دې پروډکټس هینډل کوئ هینډل یې باید پراپر وکړئ. صحیح ده. اوس راشي پر دې خبرې وکړو چې د دې پروډکټس چې کوم ډینجرس پروډکټس دي خپل ځان د ډولو سره آشنا کو تر څو چې مونږ کله پروډکټ هینډ کوو په دې پوه شو د دې تر مخه چې کوم نور چک وکړو دغه ویژولي چې کوم تصویري د لحاظه دی مونږ تاسو کوی شو پروډکټ چک کو. نو ډینجرس پروډکټس چې کوم یو دي په ټوله سطح د دنیا کې په 9 ډوله تقسیم شوي دي. زه به د دې پروډکټس به نمونه تاسو ته واخلم او اگزامپلز به پرووایډ کوم. یو چې دی ایکسپلوسیو دی هغه پروډکټس چې انفجاري دي خطرناک دي مثال پټاقې دي یا مثال د اسلحې مهمات دي. دویم هغه پروډکټ چې ګیسز وي لکه لایتر دی لکه مثال د اور ګلولو سامانونه دي دا دی. بل چې شی دی هغه مایعات دي چې سوځېدونکي مایعات دي لکه عطرباب چې دي رنګونه چې دي یو تعداد سوځي. صحیح ده. بل هغه سوځېدونکي مواد چې دی جامد په شکل دی فرض مثال اورلګید چې دی میچز دی. صحیح شو دا دی. بل هغه کیمیکلز دي چې هغه څه کیږي خطرناک دي فار ایگزامپل پاراکساید دی مثلا اکسیجن جنریټر دی یا همداسې نور مواد. بل هغه
پروډکټس دي چې فرض مثال پویزنس دي، زهري دي، لکه مثال پسټیډایز چې دي هغه حشره کش موادونه چې دي پروډکټس چې دي هغه یو چې دي دام په ډینجرس پروډکټس کې راځي. بل هغه پروډکټس چې راډیو اکټیو دي، یعنی هغه پروډکټس چې شعاع بخشي، یعنی لکه اگزامپل هغه یورانیم زمونږ تاسو ذهن کې خرازي. صحیح شو؟ دا مسله ده. بل هغه پروډکټس چې کورسیوز وي، هغه پروډکټس چې د انسان سکین دغه جلد ته ضرر رسوي، لکه مثال تیزابي شوله یا مثلا کولرین شوله یا فرض مثال دی تشنابو منزلو سامانونه شوله، دا شیان چې دي معمولا ډینجرس پروډکټس کې راځي. بل هغه پروډکټس چې په ځان کې بیټري لري، لکه موبایل شو، کمپیوټر شو، خپل بیټري شوله همداسې. نو د دې سره سم تاسو چې کله پروډکټس هانټینګ کوئ تاسو ته ویژولی معلومات کیږي چې آیا دا پروډکټ ډینجرس دی او کنه. ها اوس راشو چې دا پروډکټس خو یو تصویري مونږه چک کړه، اوس دا راسه چک کو چې ازمټ چک مونږ تاسو په کوم ډول کوی شو. ګوره معمولا دوه طریقې دي. یو طریقې چې شه ده چې مونږ تاسو چې کله د سپلایر نه هغه پروډکټس رانیسو ورته وایي چې تاسو کاینلی میټیریل سیفټي ډیټا شیټ یا MSDS پرووایډ کړئ. په هغه شیټ کې لیکلی اوسېږي چې آیا دا پروډکټ ازمټ دی یا نه، یا تاسو کوی شئ چې د هغه پروډکټس ریلیټډ په ګوګل کې هم همدغه چک کړئ او وګورئ چې دا پروډکټ شیټ چې کوم دی آیا ازمټیک دی او نه. دویم چې شی دی تاسو په سیلر سنټرل د امازون اکاونټ سره هم کوی شئ د پروډکټ سټیټس چک کړئ. ها زه به از ایگزامپلز راسم په دې امازون اکاونټ کې او دلته به زه چې شی ولیکم ډینجرس ګوډز. ها پر دې چې کله تاسو کلیک وکئ د دې د کلیک سره سم تاسو ته به داسې یو سکرین ښکاره شي. مارکیټ به US انتخابوئ، راځئ به په ډینجرس ګوډز باندې کلیک کوئ او د هغې نه وروسته راځئ لوک اپ ان ASIN. دا چې کله مو کلیک وکئ دلته به راشئ پر دې پروډکټ ASIN به کاپي کئ او دلته به یې څه کئ پیسټ کئ. چې کله مو پیسټ کړه پر کنټینیو کلیک وکئ دلته کوی شئ چې تاسو چک کئ چې آیا دا پروډکټس ډینجرس دی او که نه. ها اوس ګوره وی خو دی چې دا پروډکټس ډینجرس نه دی، نو مونږ کوی سو پر دې پروډکټ کم ډول ریسټریکشن نشته، نو دا پروډکټ مونږ تاسو ایزیلی کوی شو څه کو لیسټ کړو. نیکسټ چې کوم یو دی زه به یو بل دانه پروډکټس راواخلم. دا چې شی دی ګوره عطر باب دی، زه پوهېږم چې دا ډینجرس دی ځکه ما تاسو ته مخکې هم د دې ډولونه وښودل نو تاسو ته ایزیلی ښکاري، خو بیا هم زه دا پروډکټس دلته راځم چک کوم او ګورم. ها پر لوک اپ ان ASIN باندې موږ تاسو کلیک کوو او دلته به زه ASIN انپوټ کوم. اوس ګوره ماته لیکلی دي this product is a dangerous goods، یعنی دا پروډکټ چې شه دی ډینجرس دی. داسې هم مونږ چک کوی سو، یو خو مونږ تاسو د تصویر نه چک کوی شو، دویم مونږ تاسو کوی شو چې د هغه شیټس واخلو، دریم دلته چک کوی شو، څلورم اته کوی شو چې تاسو د دې پروډکټ که انګیټډ که ګیټډ وي تاسو انګیټډ کئ، یا دا چې انګیټډ پروډکټس وي چې کله لیسټینګ کریټ کوئ لیسټینګ اینډینګ کې تاسو ته وارننګ ښیي چې دا پروډکټ ډینجرس دی، تاسو لیسټ کوئ ایز ا FBA نسئ لیسټ کولی. نو اوس که مونږ تاسو غواړو چې ایز ا FBA دا پروډکټ وغواړو لیسټ کو، نو مونږ تاسو ته لازمي ده چې یو برنامې کې انرول شو په نامه د FBA ډینجرس ګوډز پروګرام. صحیح ده چې دا چې شی ده نو انشاءالله مونږ تاسو اوس به دا کول کو. ها اوس که پروډکټ ډینجرس وي لکه چې دا پروډکټ دی مونږ تاسو سره یو آپشنز دا دی چې دا پروډکټ څه کو اوایډ کو، یعنی دا پروډکټ بیخي لیسټ کوو نه، سیلز یې نه کوو. خو دا آپشن بیس د چا لپاره د هغه کسان چې نیوبیز یا نیو سیلران وي، ځکه د هغوی سره ایکسپیرینس نشته نو داسې پروډکټ کې تګ هلته ایکسپرټیز ته هم لږ شانته مسله وي. نو اوس رالی چې دا پروډکټس که غواړئ لیسټ یې کوئ نو تاسو یو برنامه ده په نامه د امازون FBA پروډکټ سټوریج پروګرام چې دې کې به تاسو څه کوئ اپلای کوئ. راځئ دې قسمت کې پر دې باندې کلیک به کوو
یو شی یادواري وکړم چې دغه FBA ډینجرس ګوډز پروګرام دی، پر دې به کلیک کوو. یو شی یادواري کوم دا چې دې پروګرام ته ما الریډي څه کړی دی، اپلای کړی دی. سمپلی څه تاسو ته چې کله پر دې کلیک کوئ تاسو ته یس اور نو آپشن راځي، تاسو به پر یس کلیک کوئ او د هغې نه وروسته اټومیټیکلی تاسو دا برنامې ته دا چې شي کېږي انرول کېږي. مثال thank you for your interest joining we contact about participation when review process is complete. نو تاسو به څه کېږئ چې په ویټینګ لیست کې اچول کېږي. امکان لري چې د دې ریپلای په 2 هفتو کې راشي، 1 هفته، 6 هفتې، 1 کال یا حتی هېڅ را نشي، تاسو په دې برنامه کې انرول نشئ. د دې د برنامې په انرول سره تاسو کولی شئ چې اکثریت ډینجرس پروډکټس څه کوي، لیست کوي، یعنی ټوله نشي کولی، یو اکثریت ته کولی شئ. نو چې کله هغې کې تاسو انرول شول نو تاسو ایزیلی از FBA هغه پروډکټ کولی شئ چې امازون ګودام ته واستوئ او امازون ګودام په یو مشخص سلاټ په کې هغه پروډکټ سټور کیږي او په احتیاط سره د امازون د خوا هغه استول کیږي. او د دې سره سم زموږ تاسو چې کوم نننۍ ورځ موضوع وه کولی شوه، نتیجه دا به وي چې کوم کسان نیو بیز دي دې شي ته د ځي نه، هغه کسان چې لږ شانته ایکسپرټ شوي دا دې ته دي چې هر څونه کیدی شي مختر مخه دې پروګرام ته دې اپلای وکړي. FBA ډینجرس ګوډز پروګرام د دې سره سم ستاسو به لاسرسی هغه پروډکټس چې ډینجرس دي کولی شئ لیست یې کړئ از FBA او کولی شئ چې تاسو پروفیټ وګټئ. د دې سره سم تاسو ټولو ته ښه وخت غواړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.